السلام علیکم ګرانو هیوادوالو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي یو نوی ویډیو یو نوی درس ته ښه راغلاست په دې درس کې د صفتونو په باره کې خبرې کوو تقریبا یو 10 صفتونه مې یو ځای کړي دي غواړم چې تاسو لپاره تشریح کړم چې دا صفتونه په ورځني ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي یعنی په ورځني خبرو اترو کې ډیر زیات ترې استفاده کیږي راځئ چې درس شروع کړو مخکې له دې چې درس شروع کړو که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر نوی ویډیو تاسو ته ورسیږي ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي اوس راځئ چې درس شروع کړو âgé 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 معنا زوړ یعنی یو شه چې عمر خوړلی وي عمر یې خوړلی وي بو معنا ښکلی یعنی مسکوله یا نارینه لپاره استعمالیږي بیل ښکلی فیمینین لپاره استعمالیږي بون معنا ښه نارینه لپاره استعمالیږي بون معنا ښه ښځینه لپاره استعمالیږي کوغاژو معنا زړور نارینه لپاره استعمالیږي کوغاژوز زړوره فیمینین لپاره یا ښځینه لپاره استعمالیږي اګویست معنا سلفش خودغرض یو څوک چې ډیر خودغرض وي فیبل معنا کمزوری ضعیف فوخ نارینه لپاره استعمالیږي قوي مضبوط یو څوک چې مثلا ډیر قوي وي فوخ او که چیرې فیمینین لپاره استعمال د آخري قوسین کې چې او د هم ورسره یو ځای کوي بیا کیږي فوخت معنا قوي ښځینه لپاره استعمالیږي فو معنا لیونی نارینه لپاره استعمالیږي فول لیونی ښځې لپاره استعمالیږي ګران معنا لوی او فیمینین لپاره چې هر کله استعمالی نو د آخري قوسینو کې چې او د دا ورسره یو ځای کوي ګراند بیا هغه کیږي ګراند ګرا معنا چاق یو څوک چې ډیر چاق وي هغې لپاره استعمالیږي نارینه لپاره ګراس معنا چاق خو لیکن فیمینین یا ښځینه لپاره استعمالیږي انتلیژان معنا تکړه لایق او که چیرې د نارینه لپاره استعمالیږي که چیرې غواړئ فیمینین لپاره ښځینه لپاره استعمال کړي بیا د آخري قوسینو کې چې او د دا ورسره اضافه کیږي بیا دا تلفظ کیږي انتلیژانت صحیح شو تکړه لایق ښځه لپاره استعمالیږي ژون معنا ځوان مانس لاغر ډنګر نووو معنا نوی جدید یعنی د دغه لپاره مسکوله یعنی نارینه لپاره استعمالیږي هغه شیان چې نارینه دي هغې لپاره نووو استعمالیږي نوول معنا نوی ولیکن دا فیمینین لپاره استعمالیږي نوول پوتی معنا کوچنی او فیمینین لپاره چې هر کله استعماله د قوسینو کې چې او د دا ورسره یو ځای کوي بیا تلفظ یې داسې کیږي پوتیت معنا کوچنی پوغو معنا ویریدونکی یو څوک چې ویره لري هغې لپاره پوغو استعمالیږي ولیکن دا نارینه لپاره استعمالیږي او ښځې لپاره پوغوز معنا ویریدونکی هغه ښځه چې ویره لري ویریدونکی وي هغې لپاره پوغوز استعمالیږي ویو معنا زوړ نارینه لپاره استعمالیږي مسکونه لپاره وی معنا زوړ فیمینین لپاره یا ښځینه لپاره استعمالیږي سپورتیف
دا هغه کس چې سپورټ کوي ورزشمن وي ورزشکار وي هغه لپاره سپورتیف وایي خو لیکن نارینه لپاره او ښځې لپاره سپورتیو معنا ورزشکاره ښځه سغیو معنا جدي نارینه لپاره استعمالیږي سغیوز معنا جدي ښځې لپاره استعمالیږي استوپید معنا بدتمیز دا زمونږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ که چېرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې تاسو لپاره په هماغې په باره کې خبرې وکړو تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم ښه وخت او ښه ژوند ولرئ په مخه